نو پیدایش طریقه دا وا وقت د پیدایش کې بعض ارهاسات هغه خلکو او قتل یو دا خبره او دویم وقت د پیدایش کې بعض داسې حالات رالل چې هغه تعجب والو خلکو پاغي باندې حیرانتیا وکا هغه دا سیرت کتابونو کې عام دادي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوه هغه په ربیع الاول کې په دې کې یو قول اختلافي مشته امام ابن کثیر البدایه والنهایه کې راوړی یو قول پکې دا دی چې میاشت د رمضان وا د ربیع الاول میاشت نه وا خو امام ابن کثیر رحم الله بیا په دې باندې رد کړی دی او دا قول وی کمزور دی منکر دی صحیح قول دا دی چې میاشت د ربیع الاول وا رسول الله صلی الله علیه وسلم میاشت د ربیع الاول کې پیدا دی په دې باندې عام جمهور علماء اتفاق کړی دی بیا تاریخ په ورځ کې اختلاف نشته دی ورځ د پیر وا ځکه حدیث کې صحیح حدیث کې راځي ولدت فيه زه په دې ورځ کې پیدا شوم او روزه یې نیول رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ باندې نو پیر ورځ انتخاب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ذکر داغي کړی دی نو پاغي کې اختلاف د حدیث د وجې نه نشته دی دریم تاریخ کې بیا اختلاف دی چې آیا ربیع الاول کم تاریخ دی یو قول دا دی چې دویم تاریخ دی خدام مرجوح دی په دې باندې مرد کړی شوی دی دویم قول دا دی چې اتم دی دریم قول دا دی چې نهم دی او سلورم قول دا دی چې دولسم دی 12 ربیع الاول دی سلور قولونو کې کم یو قول بهتر دی نو دا اتم والا قول محققین ذکر کړی چې اتم د ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو او په دې باندې مستقل یو رساله مولا علی قاری حنفی مولا ده هغه یو رساله په عید میلاد النبی باندې لیکي نو پاغي کې صحیح محقق قول دا ذکر کړی دی تحقیق والا قول چې هغه اتم دی هغه د امام سخاوی دا نقل کړی دی چې دا قول د محمد ابن جبیر هم دی او محمد ابن جبیر هغه تابعینو کې غوره تابعی دی محدث تابعی دی او د محمد ابن جبیر نه علاوه یو قول د عبد الله ابن عباس هم دی عبد الله ابن عباس صحابي دی رضی الله عنهما د عباس رضی الله عنه زوی داغه قول هم دی چې را اتم د ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی محمد ابن جبیر هم دی او په بدايه کې نهایه کې امام ابن کثیر د ابن حجر نه دا قول نقل کړی دی چې دا محقق قول دی او بیا د محمد ابن جبیر ته هغه نسبت کړی دی او یو قول البدایي والا ابن حجر نه ابن حجر د عبد البر داغي قول ذکر کړی دی چې قول داغیم دی او هغه د عبد الله ابن عباس نه ذکر کړی چې هر دا اتم د ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا دی او دا محقق قول دی دیو جنازین کې نه وای چې تحقیق لحاظ سره وګوري نو دا اتم د ربیع الاول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلادي معنی هغه میلاد چې کوم ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش او هغه اتم ربیع الاول او شیخ البانی رحم الله نږدې زمانه کې عالم تیر شوی او په تصحیح کې ډیر اوچت کارنامې کړي دا یو شیز به تصحیح کوله صحیحه د هغه د احادیث او د ضعیفه د احادیث او د په جلدونو کتابونه لیکلي د پاره د دي چې امت ته صحیح احادیث ملاوي شي او ضعیف مرتخکاری شي چې دا روایتونه ضعیف دي نو هغه په دې سیرت باندې کار شروع کو د شیخ البانی رحم الله سیرت د امام ابن کثیر رحمه الله په دې کې تصحیح شروع کړي وا چې کله معراج ته ورسېو معراج ته تر دې پورې تصحیح کړي وا جون وفاء نکا او شیخ البانی رحمه الله وفات شو الله دې داغي مغفرت وکي او درجه دې ورکي شیخ البانی رحمه الله دې پورې تصحیح کړي دا نو په هغه تصحیح د شیخ البانی رحمه الله کې دا قول له هغه وای چې تا ما ته محقق قول دا ښکاری چې اتم د ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی دویم قول راجح هغه دام دی چې عام جمهور علما دې طرف ته نسبت کړي چې هغه نه هم قول دی لکه رحیق المختوم والا صفی الرحمن مبارک پوری رحمه الله دا مسل کې په 76 کې تیر شوی دی 1976 کې دا کتاب لیکلی الرحیق المختوم چې په دې زمانه کې ټولو نه زیات
تبعی لحاظ سره او چاپ کېدلو لحاظ سره او ډیر خلک چې سیرت کی کتاب ګوري الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری رحم الله کتاب ګوري او وجه د کتاب د کتلو د دې دادا چې دا مبارک پوری رحمه الله د ډیر محقق انداز سره سیرت لیکلې ده جامع هم لیکلې ده مانع هم ده ډیر اعتراض هم پاغه باندې څوک نشي واردوله علما وایي چې دا صفی الرحمن رحمه الله دا په سیرت کې ډیر تحقیق والو داغه د وجه نه هغه قول دا دی چې را نه هم ده دا نه هم د ربیع الاول باندې پیدا ده وار چې کمزور قول دی نو هغه د بار ربیع الاول دی او زمون عجیب ادا د زمون په علاقو کې یا هم زمون په معاشره کې ټولو نه کمزور قول چې دی هغه چلیږي او خلک عید میلاد النبی مناوم په بار ربیع الاول باندې اول کې به دې ته بار وفات ویلو بار وفات او بار وفات به ویلو خلق په جمله باندې نه پویدل بعض مولیان ورته هغه نشاندهی او کچیر تاسو وفات وي او تاسو په دې باندې خوشحالي کوي نو دا خو مقصد شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی خدای چې وفات شوی دی اعاذ بالله تاسو په خوشحالي کوي راغي بیا دې له نوم بدل کو عید میلاد النبی ولکو جشن نوم ورکو د عید د اختر نوم ورکو چیرې د اختر روز ده نو بار ربیع الاول والا قول چې دا کمزور قول لګوري محققین قول دا دی چې یا اتم او یا دارنګي څه دی نهم دا تحقیق والا قول دی شیعاګان کم روافض دي دا غي قول دا دی چې اتلسم د ربیع الاول باندې رسول الله سم پیدا شوه دا غي تاریخ لحاظ سره دغه قول ذکر کړی دی او راجح هم دغه د بس یا اتم دی او یا نهم دی الله عالم دی خو تحقیق محقق قول هغه بیا اتم جوړیږي اتم د ربیع الاول او ورځ د پیر وا او وقت یو سحر وقت او صبح صادق وقت حدیث کې رااله چې صبح صادق وقت او عام عیسوی دا کم د عیسی علی السلام د وقت نه چې کم تاریخ ذکرو نو هغه 571 سال داغي شورو ځکه د عیسی علی السلام د مرګ هغه تاریخ دوی را نقل کړی دی نو داغي 1501 او یا کال شیو او عام میاش د اپریل میاش وا 22 اپریل حسابيږي 571 22 اپریل ورځ د پیر او 50 ورځې بعد چې کله ابراهه په بیت الله باندې حمله کړې و دا غینه 50 ورځې بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله په وخت د سحر کې صبح صادق کې دنیا ته راولې غلو او دا د ایمان والو د پاره یو نعمت دی یو احسان دی لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا الله قران کریم کې ذکر کړی دی ایمان والو پتا سو باندې الله احسان کړی دی پر علی غلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دنیا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راولې غلو ها امینه وای او هغه